دا یو انګلیش فلم دی چې زه به تاسو ته په پښتو کې وایم خو ګدې نه پهله تاسو زما چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو هم ضرور لایک کړئ. د دې فلم نوم دی فریکچر او دا یو کس دی چې د نوم ریوي دا خپل په ګاډي کې د ښځې او لور سره ناست وي. دا د خپلې خوښې د کور نه روان وي او واپس یې کور ته کوي. ریو د دې ښځه په ګاډي کې خپلې زندګۍ باندې خبرې کوي او دې بحث چالو کړي ولې چې دې په خپلې زندګۍ کې نه وي خوشحاله او د واده نه ډېر تنګ وي. د ری لور دې ته وایي چې زه تشناب ته ځم. دې لپاره دې مخکې پټرول پمپ باندې ګاډی ودروي او دغه ماشومه تشناب ته لاړه شي خو کله چې دا واپس راشي دا هلته کې یو وړه شیشه ایره کړي. بیا د ری ښځه هغه تشناب ته ځي او هغه شیشه ګوري او ری خپل ګاډي ته راځي او هغې کې لټوي. دغه دوران کې ری په خپل ګاډي کې مصروفه شي. هلته کې یو سپی د ری لور پسې راشي په کوم باندې چې دا ترې ویریږي او هغه سپی به دغه ماشوم باندې غاپي په کوم باندې چې دا ویریږي او هغه په ریوس روانه شي کوم ځای کې چې یو غټه ګړه وي او ډېره لاندې جوره وي. ری هلته کې یو ورکوټی کاڼی اوچتوي او دغه سپی به هغه کاڼي وړي چې وتښتېږي خو دغه دوران کې د ری لور هلته نه ولویږي او لاندې لړه شي او ری هم ورپسې یو غټ ټوپ وي او هغه هم لاندې ولویږي او له هغې په سر کې زخم راشي او دغه دوران کې د ری ښځه هم هلته کې راشي او دا ښځه هغه کندې ته کوزیږي او خپله لور راخلي او د دې لور زخمي شي. دغه دوران کې ری هم په خپل وش کې راشي او خپله لور چتوي او هلته نه ځي او دوی فیصله کوي چې زر ته زره موږ چېرته هسپتال ته لاړ شو چې د دې علاج وشي او دوی 20 میله سفر کوي او یو هسپتال ته رارسي. دلته کې د یو ډاکټر سره ملاویږي چې هغه ورته وایي چې ری ستا لور لاس مات شوی دی او هډوکی هم مات دی. هغه ورته وایي چې موږ به ستا لور ته پټۍ ولګوو او پلستر به موږ کوو خو بیا به موږ دې لپاره یو اکسره کوو چې مکمل معلومات یې وکړو چې په سر کې خو څه فریکچر یا څه مسله نشته او هغه سر سکین کول والا ماشین لاندې په بیسمنټ کې موجود وي او دا هلته کوشي. ری خپله ښځه دغه ماشومې سره بیسمنټ ته لیږي او په خپله بهر انتظارګاه کې کیني او ویده کېږي ولې چې هغه ډېر زیات ستړی شوی وي. خو هغه یو ګنټه پس راپاڅي او هلته کې هسپتال کې تپوس کوي چې زه خپلې ښځې او لور سره ملاوېدی شم ولې چې له هغوی ډېر زیات ټایم وشو خو هغه جینۍ ورته کمپیوټر کې ګوري او بیا ورته وایي چې کوم نوم تا یاد کړو هغه موږ سره په کمپیوټر کې موجود نه دی او په داسې نوم باندې دلته کې څه ښځه او ماشومه بالکل هم نه ده راغلې. د دغه هسپتال ډېر زیات ډاکټران بدل شوي وي خو اوس هم څه نرسې وي چې هغه موجوده وي. هغې کې یو نرسه ری ته وایي چې ته دغه هسپتال ته یوازې راغلی وې او تا سره بل څوک هم نه او ستا په سر باندې زخم هم و او ورته وایي چې ما تا ته په سر باندې پټۍ کړې وه. ری ډېر زیات غوسه شي او هلته کې په جنګ شي. دغه دوران کې سیکیورټي والا راشي او دا خلاصوي او هغه ډاکټران دې ته انجکشن ولګوي چې دا بیا وشه شي او په ارام شي چې دا نور جنګ ونه کړي او دا هلته کې یو کمره کې بند کړي. خو کله چې دا په وش کې راشي نو دا هغه کمرې نه بهر وتښتېږي. د هسپتال نه چې کله بهر راشي دا هلته کې 2 پولیس والا ویني او هغې ته خپله ټوله کیسه وکړي او بیا هغه پولیس والا دې سره دننه هسپتال ته راننوځي. کله چې هغه پولیس دې سره هسپتال ته راننوځي نو هغه د کیمرو ریکارډینګ چک کوي او د ریکارډینګ نه دا معلومیږي چې واقعي ری یوازې راغلی و او دې سره بل څوک هم نه و. ری ورته وایي چې یو پټرول پمپ کې زما لور د یو لاندې کندې کې پرېوته او باقایي کیسه هم ورته ټوله کوي په کوم باندې چې دا پولیس فیصله کوي چې موږ به هغه پټرول پمپ ته ځو او هغه موقع به ګورو. بیا ری او پولیس هغه پټرول پمپ ته راځي. کله چې دوی هغه کنده ګوري کوم ځای کې چې د ری لور لړه شوې وي هلته کې څه نه وي او بیا دوی ری ګرفتاروي ولې چې هغه کنده کې ډېره زیاته اینه وي او پولیس دا شک کوي چې یو کس چې بر نه لړی شي نو هغې نه دومره وینه نشي تللی. خو کله چې پولیس والا دا ګرفتاري دا دې نه تمانچه واخلي او هغه ټول پولیس لاندې بند کړي چې دا دوی ګرفتاره نه کړي او دا ترې وتښتېږي. دلته کې ری سره یو تومانچه هم راشي او دا په ګاډي کې کیني او یو ځل بیا هغه هسپتال ته ځي او خپله ښځه او لور پیدا کوي. ری دا شک کوي چې کیدای شي زما ښځه او لور مړه شوي وي او دغه ډاکټران هغې د جسم نه هغه حصې وکاږي او بهر یې خرڅوي او یا د هغې نه ګردې وکاږي کوم بل مریض ته یې ورکړي. لږ ساعت پس دا هغه هسپتال ته رارسي او دا یو سیکیورټي ګارډ سره جنګ کوي او لاندې بیسمنټ ته راځي. دا دلته کې خپله لور ګوري چې څه ډاکټران ترې راتاوي وي او له هغې د جسم نه یې څه وکاږي
او له هغې ښځه هم هلته کې بېهوشه وي. دا بیا په منډه باندې خپله ښځه او لور هغه هسپتال نه روکاږي او هغه ټول ډاکټران باندې ډزې کوي او هغه مړه کوي. دلته کې فلم کې ډېر زیات سسپنس راځي او موږ ته دا معلومیږي چې ری لور کله په هغه کنده کې لړه شوه هغه هلته کې مړه وه او د دې ښځه دې په خپله دیګه ورکړې وه او یو سریه کې د دې سر لاړو هغه هم مړه شوه. د دې نه دا ظاهرېږي چې د دې ښځه او لور په موقع باندې هغه پټرول پمپ کې مړه شوي وو او دې دواړه یې په ډیګۍ کې اچولي وو کوم چې دوی په خپل ګاډي کې ایښولي وو. او دا ټوله کیسه چې د هسپتال کې وشوه او دې چې کومې خبرې کولې چې زه یوازې نه وم راغلی او کوم الزام چې دې په ډاکټرانو باندې ولګولو او هغه پولیسو ته هم دې دروغ او دوکه ورکه، دا ټول د دې دماغي توازن خراب شوی وو او په دې لیونتوب کې خبرې کولې. حالانکه دواړه قتلونه دې په خپله کړي وي خو د دې دماغي توازن خراب شوی وي. ری دلته کې ذهني مریض وي او دا موږ ته اوس پته چلیږي او دا ټوله کیسه دا په دماغ کې سوچ کوي. حالانکه چې دا قاتل خپله وي او کم خلک چې دې هسپتال نه راوتښتولو هغه موږ دلته کې ګورو چې څه نور خلک وي او د هغې اپریشن جاري و او هغه مریض هم هلته کې مړ شي.